قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما والحقني بالصالحين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له. لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأيضا قال الله تعالى وتبارك كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وأيضا قال الله تعالى وتبارك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم صدق الله مولانا العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موتوا قبل أن تموتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ښکاری دل بد قرآن هغه کسان سشو په خدای او رسول چې ومین هغه نیکان سشو دران دران چې په جرګو کې ښکاری دل ګلونا هغه دورانی سمون کې مشران سشو چې د چړې لاندې پلار تویل پروام کوا د اسماعیل پشان منن کې د پرمان سشو دس اوشا چې تجاړې خلق خان دی دس مرشا چې تخان دی خلق جاړي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق باندې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب القدر حضراتو زما ډیرو درنو معززو مشرانو او ډیرو خیستو سپینګیرو او زما خیستو نوجوانانو ورونو الله جل جلاله دې زمونږ او د ستاسو د ټولو د حاضری په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور او فرمایي او د کم نوجوان د چا د غم چې هغه تور صادر لا خور دی او د ټولو زړونه غمجن دي د هغې د والدینو د تسلیت لپاره د هغې د خاندان د تسلی لپاره ډېر خپلوان دوستان نن ټوله ورځ به را چلیدلي تاسې هم ستړي یئ خو دا د چا د زړه ټوکړه چې د هغې نه جدا ده د چا د کور زیب او زینت چې پچا جوړو هغه زیب او زینت نشتا نو د هغې زړه ته مونږه که ډېر هم د تسلی او د صبر خبرې وکړو خو دا انتهایی ګرانه لمحه ده او ګران حالات دي الله دې زمونږه دې ټول خاندان ته خصوصا د هغې زوجې مبارکې ته د هغې والدینو مبارکانو ته د هغې ورونو ته د هغې ترونو ته د هغې ترزامونو ته د هغې امزولو ته الله رب العالمین دې صبر جمیل ور نصیب کی ګرانه خبره ده وایي ځمکې قلنګ دې زوراور دی ځوانان ایثار کې رالیږي تش پالنګونه د ګل په شانتې زلمی زمونږ استاذ د خورې مېلمه دی نو دا زه خبرم نوم موجودم نوم جنازې ته به راغلی په درېیمه به راغلی محمد سید اجي صاحب دی الله سره د ستاسو د ټولو خوشحاله لري او خدای پاک دی ورته ډېر جزای خیر ور نصیب کړي دا د هغې احسانو په ما باندې چې زه په دې خپل غم کې دې خاندان سره شریک کړم خدای پاک دې ده ته او دې ټول خاندان ته لوی خوشحالۍ ور نصیب کړي او پیدا یې دا وکړه چې د دې مرحوم پلار له زه دا خوشخبري ورکوم چې د حاجي صاحب د برکت هغې ته مدرسه کې ختم وشو او د مدرسې نه ورته د خیر انشاءالله یوه ډالۍ قبر ته را رسېدلې به انشاءالله خدای دې ورته بیا هم راورسوي ښه ناسته د علماو مخلصینو سره ناسته دا عبس نه وي دا د جمعې مانځه ته هلته راځي ځنګلي ته او په دې سپینه ږیره باندې اکثر قسم دې مونږ سره کاوه قدر م نسکي راشي او دعا وغواړي او بس بیا راځي نو تاسو ټولو دپاره دې دعا هلته غواړي الله دې قبول او منظوره وفرمایي نو بیا هم د دې برکت و چې ما ته اطلاع وکړه چې مولوي صاحب داسې واقعه پېښه شوې
او که تا سره ټیم وي مال حاجي صاحب خلق به د ورځې روان وي، زه به د شپې درځم، خلق په خپو درځي، زه به په سینه درکشېږم انشاءالله. او ستاسې د غمجن خاندان سره به په دې د غم په ټغر یو ځلې کېنم، د دې غم په فرش باندې به کېنو، یو بل ته به د اوښکو پاکېدو لاسونه ورنږدې کړو او د تسلۍ خبرې به وکړو. ورونو دا مرګ دا د چا نم پرده نه کوي او د چا د کور نم ستر نه کوي، د چا ماشومانو تم نه ګوري، د چا وړو وړو بچو تم نه ګوري، او د چا د حسن او د ژوند ملګري تم نه ګوري. خدا کله کله چې سلام واچي نو به سلام عبس نه وي، ځان سره خامخا د ګل یو باغچې نه یو ګل اوښکئ او ځان سره رواني هغه خاندان کې هغه باغ کې یو لویه ضایع راشي، هغه ګل باندې چې پرون دا ټول خاندان ښایسته و، هغه ګل باندې چې دا خاندان حسن او جمال اغستلو، هغه ګلې د باغ نه اوشو کولو، مرګ هغه زمونږ نه جدا کو. نو دا څو خبرې ستاسې وړاندې عرض کوم. الله رب العالمین دی ما ګناهګار ته اول او تاسې ټولو ته دی خدای پاک د دارینو د خوشحالۍ ذریعه وګرځئ. او زمونږ د مؤمن ورور د هغې څه نام وه؟ نوید عمر، الله جل جلاله دی نور الله مرقده. الله دی نوید عمر رحمه الله ته د قبر د خوشحالۍ ذریعه وګرځئ. او خدای پاک دی نن بیان یو لویه چینه د خیر دی الله د هغه قبر ته او د هغې د قبر نه دی الله د هغې د ټول خاندان چې څومره مشران کشران میندې خویندې وفات شوي الله دې ټولو ته پوره پوره حصه نصیب کړي. وایي آمین. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه یو بزرګ لیکلی دي، وایي چې کله د یو میت پسې د خیر بیان د خیر صدقه وشي نو وایي هغه بیا نورو مړو ته او هغوی راغونډېږي ورته وایي تا ته ولې خوشحالي میلاو ده. امام سیوطي رحمت الله علیه لیکلی وایي دا ورته وایي چې الحمدلله زما د بچی تلاوت ما ته را ورسېدو، زما د بچی صدقه ما ته را ورسېده، زما د تره او د رور زما په وجه باندې یو د خیر مجلس بیان جوړ کړی، په هغې کې د علم بیان وشو، د الله د محبوب سنت بیان شو، د الله د کتاب صفات بیان شو، په صبر باندې خبرې وشوې، هغه ډالۍ ما ته الله پاک را ورسوله. وایي نور مړي ورته وایي چې تاله دې مبارک وي چې ستا نه بعد داسې خاندان پاتې دی چې تا ته د خیر نه خیر را رسیږي، تا ته د صدقو نه صدقې را رسیږي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي دا روح په نور روحونو باندې فخر کوي، دا مړی په نورو مړو باندې فخر کوي. نو داسې کار نه دی، انشاءالله دا ثواب به د هغې قبر ته وررسیږي او خدای پاک دې د هغه نه بعد د هغې ټول خاندان له داسې استقامت ور نصیب کړي چې د هغې نه بعد لوی لوی صدقې وکړي او د خپلو مړو پسې ور وبخي. رونو دا ډېر لوی کار دی. زمونږ استاد په دې باچاهانو کې یو باچا تېر شوی هارون الرشید نامه یې وه، د هغې یو بیبي د زبیده ډیره لویه بزرګه تېره شوې ده او زه خو ورته ځکه لویه بزرګه وایم هغې به کال په کال حج ته 1.5 کسان په خپله خرچه باندې حج ته بوتلل. ټولو وایي الحمدلله. ښځو پې ډېر لویه ایمانداري ده، لویه ایمانداري پکې ده. زه نو هم څو ورځې نن لاړم کور، داسې ما خبره کوله نو هغه ماشومانو مې راته وویل و یاره مولوي صاحب وایي د درې څه کسان راغلي وو، یو بوډۍ زنانه وه هغه کور ته را دننه شوه، ویل چې یاره موږ د مولوي صاحب بیان اورېدلی او دا مدرسه ډېره غریبه مدرسه ده، موږ څه چانده راغونډ. نن ماسپښین یې راته خبره کوله، هسې د دې مړي پورې خبره ما کورم ما کې دا عادت دی چې موږ درود شریف ختم کوو الحمدلله. تاسې هم کوئ کور کې زنانو ته د ورځې وظیفه ورکوئ چې 1000 کرته به لوري ته درود شریف وی، 1000 به بیبي ته وی، 1000 به لوري ته وی، 1000 به زویه ته وی، 1000 به انګور ته وی. دا درود شریف په خپل کور کې په زنانو باندې لازم کوي، دې کې ډېر لوی خیر دی. بیا موږ په دعا غواړو، نو مال دې نوجوان ته دعا وغواړئ چې خدای ورته صبر ور نصیب کړي. نو هغوی راته ویل چې یاره څه زنانه راغلې او یو سپینګیری بابا هم ورسره و. هغه زنانه ویل چې یاره مونږ د مدرسې دپاره څه تقریبا 1100 څه د پاسه روپۍ چاندۍ برابره کړې وه، 11000 روپۍ دا یې راجمع کړې وې چې مونږ د خپل کور کې محله کې راجمع کړې وې. نو نور خو څوک نه پېژني او دا هم د مدرسې ته راوړې او استاد جي چې راغی ورته چې مونږ دپاره دعا وغواړي او خدای پاک زمونږ دا صدقه قبوله کړي. تاسې په خدای باور وکړئ ما ته ژړا راغله چې یا الله که زبیده د هارون الرشید ښځه څه ډېره موده وړاندې هغو زمانې د رسول الله ته نږدې وه، که هغې دا قرباني ورکوله نو نن الحمدلله زمونږ مؤمنو زنانو کې دا قرباني شته
چې د دینی مدرسې د پاره داسې په خلوص باندې مونږ هغوی نه ولیدلي، مونږ به هغوی نه ولیدلي، خو د بیان په وجه باندې الله دې هغې ملګري زمونږ چې هغه د دې بیان اشاعت کوي، د خدای د رضا دپاره هغه خپله خرچه کوي، دا بیان بیا هغوی ریکارډ کوي، بیا هغوی خلقو ته ورکوي. خدای دې ورته دا یو صدقه جاریه ده. نو د چا په وجه باندې چې څوک د خیر کار ته لاړ شي، دا علما ناست دي، الدال علی الخیر کفاعله، څوک چې چاته په خیر باندې دلالت وکړي د خپله نم کوي. تا ته مولوي صاحب وویل چې حاجي صاحب 2 رکعته نفل وکړ ډېر لوی اجر دی، خو مولوي صاحب کمرې ته لاړو، ځان پسې دروازه را بنده کړه، تا 2 رکعته نفل وکړل. ستا خیال کې دا راغلل چې مولوي صاحب خو ما ته وویل خو کمرې ته لاړو، خپله نفل ونه کړه. تا چې دا کم نفل وکړه ستا په ثواب کې کمبود نه راځي او مولوي صاحب ته هم په الله اجر ور نصیب کړو. د قرنګي د الله نظام دی، یو بل ته د خیر صدقات او خبرې کوي، دې کې ډېر لوی اجر دی، ثوابونه دي. نو خدای پاک دې ستاسې او زموږ د ټولو د زنانو داسې خلوص نصیب کړي. نو زبیده رحمه الله هغې هارون الرشید سره یو ځل په سفر روانه وه. دا نن د دنیا سودا د سبا به نه وي. زه مدینه منوره کې وم. الله پاک دې ستاسې او زموږ د ټولو نصیبو کړي. بار بار وای آمین. اے خدای پاک مو بار بار د جانان غېږې ته ورواله. سکون الته دی، جنت الته دی، خوشحالي الته ده. قسم په خدای د دنیا ټول نعمتونه د مدینې منورې د مازدیګر نه قربان شه. څه به لویه خوشحالي ده پکې. د حضور جانان روضې مبارکې سره هم یو ملګری مې مخې ته راغی. نو خپیه بله خپې و داسې. ما ویل څرنګه چل دی؟ حاجي صاحب خیر خدای وایي ستاسې ملاقات ته راغلم. نو زما لږ طبیعت خراب و، اخیري مازدیګر و، مخصوصا به بیا قافله د مکې مکرمې په طرف راتلله، الوداعي ملاقاتونه و. ما ته هغه وایي څرنګه چل دی؟ ما یاره بس نن مازدیګر غالبا اخیري مازدیګر دی، سبا مخصوصا زمونږ نن تقریبا د شپې 12 بجې زمونږ واپسي ده. هغه ډکې ډکې سترګې ما ته یو خبره وکړه. وایي حاجي صاحب وایي وکړه سودا زړګیه نن د روح، زړګیه وکړه نن سودا د زړه او روح په سترګو، سبا به نه وي دا سودا کمه سودا چې ده نن. ما ته وایي د جانان د کلي دیدن نن ښه ډېر وکړه، سبا به دا سبا نه وي بیا، دا بازار به بیا نه وي، دا د مینې محبت. وروڼو دا د دنیا بازار کې نن د اعمالو سودا وکوي، سبا چې سترګې پټې شوي بیا به هېڅ هم نه وي. دی به ډېر سړی وي ما به ډېر څه کړی وی، ما به ډېر څه کړی وی. هېڅ هم نه راځي. زبیده د هارون الرشید سره روانه وه. بالولې دانه لګې دی، ډیري جوړی د خاورو د شګو ډیري جوړی. هارون الرشید ورته وی السلام علیکم ورحمت الله. بالول ورته سر راښکته اوچت کو فرمایي وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاته. بالول ته وی اے بالولا سکے خورو کی ناستی شگرا غنڈے، اے دا اللہ بندہ پدی باندی سکے. ورتوی یا امیر المؤمنین زخو جنت کی بنگلی خرسو ما، بنگلی جوڑو ما، بنگلی خرسو ما. بالول دانا توی ہارون الرشید ورتوی اے بالولا عجیب سوداگانی مانای خرسے د شګو ډیری را غونډې او به ور باندې आवाज کې چې جنت کی کورونه خرسو کم دي. ورته ویا امیر المؤمنین زدا بنگله خرسو ما، چا چې دا بنگله واغستلا دا د شګو ډیره نه دی، دا په جنت کې یو بنگله ملاویږي. هارون الرشید تین روان دی. زبیده ورته وی اے بالولا د دې بنگلې قیمت څه دی؟ بالول ورته وی د دې قیمت اتانی دی، په یو اتانیز باندې جنت کی بنگله خرڅوم. زبیده ورته وی اے بالولا اے د خدای بندا ما ته یو بنگله راکا. ورته وی ما ته نیم اشرفی راکا. زبیدی جب تلاش کو ورته وی دانی ما اشرفی والا. خو اے بالولا زما بنگلا کم یو دا
هارون الرشید ورته आवाज وکړو اے بی بی لیونون سغواړي راځه. هغه ورته فرمایي اے امیر المؤمنین تلیونی او روخ سپی جنی تلیونی او روخ سپی جنی زبیدی سودا وکړلا. هارون الرشید بشپکی تاجد نه قضا کولا. هارون الرشید بشپکی پتاجدو کی سلور سپاری تلاوت کولو. زبیدہ لگے دا تاجدو نه فارغ شلا. زبیدی تا خوب راغے زبیدہ اودا شلا. هارون الرشید تم خوب راغے هارون الرشیدم اودا دے. هارون الرشید خوب گوری د جنت عالی شان محل جوړ دے. یو ډیرا مزیدار باغیچه دا. یو سړی لګې دے سوداګانی ورکی. هغه ورته فرمایل وای اے څوکیدارا څنګه دلته ولاړ. او ورته وی زه د باغ څوکیدار ما سره چابه ندی. دا د زبیدی باغ دی دا د زبیدی بنگله دا. هارون الرشید ورته ورغی ورته وی ماته چابی را کزی ګورما. ورته وی اے د الله بنده دا خود زبیدی سودا دا دستا سودا نه دا. ځان ته سودا برابر کا. دا زبیدی سودا کړی دا. پرونی بنگله اغستی دا. نن تا ته کلاویږي نه دا د زبیدی بنگله دا. زور ته څوکیدار ملو شو. وی ښا زبیدی کړه دا سودا کړی دا. وی دای پرون کړی دا سودا. الله دې زمونږ خزم داسې وخیار کی. الله دې زمونږ ځوانان هم داسې وخیار کی. الله دې زمونږ بوډاګان هم داسې وخیار کی چې د آخرت سوداګانې وکړو. بالور دانا سودا پرون کړی دا ستانه د خپل کار کوا. التانه شتله دروازه کې زه څوکیدار یم. هارون الرشید یو آواز وکړو چې را پاسې دو. زبیده رحمه الله وددا د خپې نه وخوځوله او پاسه. هارون الرشید چې کله بی بی را پاسوله هغه سترګې مږي او سترګو کې اوښکې ډکې ډکې راغلي. ورته وی یا امیر المؤمنین لږ انتظار به دې کړی. وی خیر خو وی زما ټول سفر دی خراب کو. وی سو وجه ده. وی اے خاونده خوب می کتلو خوب کې می د بالول سره کړي سودا. بالول زمانه وړاندې روان ما ته وی چې اے زبیدی ستا بنگلی تا څوکیدار می معین کړی دی. زچی لاړه شي هغه بنگله درته وښیما چې د کمې سودا می در سره کړې وه. زروانم چې تا د خپې نه وخځولم را پاتې سولما. یا امیر المؤمنین زما ټوله خوشحالي دې تباه کړله. ورته وی اے زبیده والله داسې خوب ما ولیدلو ته بلاور روانه وي. ما دې څوکیدارم ولیدلو. خو بیبي په خوله باندې لاس کېده. سبا مازدیګر دی بیا په هغې لار باندې راغی. هارون الرشید په اس باندې سور دی. زبیده ور سره رسته روانه ده. دا بالول دانا لګې دی ډیری جوړوي. هارون الرشید ورته وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغه ورته وی وعلیک السلام یا امیر المؤمنین. ورته وی اے بالولا څه جوړې. ورته وی بنگلې جوړوما. ورته وی د بنگلې قیمت دې څه دی. وینالی دلو خلقو د پارا نیم اشرفی دا او دلی دلو خلقو د پارا دو باچو باندیم نور کوما. چاچه نیلی دلی او ماغا قیمت دے. خو چاچه بیگالی دلی داغوی د پارا دو باچہانی چرا کی اوس ورطن ملاوی گی. عزیزانو د دنیا سودا با دنیا کے کہو. دا آخرت سودا الدنیا مزرعت الاخرہ. دنیا کی با سوداگانی کہو انشاءاللہ. دا مشران یو خبر کئی وہی بچی باندھے د روزگار چل یاد کا
نوکری ور باندې وته پیدا کا بیا ته بالغ ته سر تکیا کا او ملا ورته تکیا کا او بیا به تیار روټي ملاويږي نه دار مان دلته نه پوره کیږي دار مان په آخرت کې پوره کیږي ان شاء الله چې تا دنیا کې داسې کارنامه کړی چې ته قبر تلار شي او لا تکیا دې نه لګولي دو پرشتي لا نه وی راغلي چې ستانه وړاندې خي طرف تم یو حسین او جمیل بشر ولاړي او ګس طرف تم ولاړي یو حسین او جمیل والا سره ستا ملاقات کیږي او ستانه ستا وکالت بیا هغه پرشتو سره دغه ستا اعمال کوي دغه ستا تهجد کوي دغه ستا صدقات کوي دغه ستا نفلونه کوي دنیا کې داسې عمل نامه پکار ده عزیزانو د قبر ژوند عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لوی شخصیت لوی صحابی محبوب می فرمائی مانا بعد با پیغمبر نوے کہ پیغمبر راتلے نو دا ببل سوگ نوے عمر فاروق بوے رضی اللہ عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ مبارک لوی شخصیت یو ځل خپل بی بی سره د شپې لګې دے خبر کئی نیم شپه دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک پستر گو باندې اوخ کراغلی بی بی ورتوی یا عمر فاروق یا امیر المؤمنین نن خطا پا مڑا خیٹا روٹی خوڑلی دا ستالی گلے قافل واپس راغ للا کم خارچتا فتح کولو اد مسلمانانو تصرف کراغے یا امیر المؤمنین اے دلوی شان خاوندا نن شپه خو ستا د خندا نن شپه ستا د پاره خندا پکار وا ته خو نن شپه دې ټوله په جړا تیر کړه اے د خدای بندا نن خو تا ته خوشحالي پکار وا هغه صحابه کرام چې په یو یو اس باندې تلیو ځان سره سلګونه اسونه راوستل اے د خدای بندا نن ته ولې دومره جاړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بی بی ته فرمایل اے بی بی اس پوری مسنی جړل خلم قرار کړی وا دستادی خبرې می سینې आवाज په اور باندې اونسي زلا بلکې ټول بدن دی راته اوسې زلا پکړس کړس او جړل ورته وی اے خاوندا ولې جاړي عمر فاروق رضی الله عنه وتو فرمایل والله العظیم د قبر شپر آیا د شلا ما د دو کون سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی سروے صلی اللہ چې د دې ثواب الله زمنګ د نوجوان روح ته الله ورسي هر یو عمل رد کیږي درود نه رد کیږي منی سروے صلی الله علیہ وآلہ وسلم یا الله زمنګ د درود ډالای دام زمنګ د نوجوان روح ته ورسو خدایا خدای روح ور باندې خوشاله کا دا دغه د روح برکت ته چې دا د خیر مجمع جوړ شو دا د خیر حلقه جوړ شو دام دغه په کرامت باندې دلالت کوي شاه ولی الله رحمت الله علیه زمنګ اکابر دیوبند الله دې په قبرونو انوار را اوري ابل اور زمان شیخ العرب والعجم استادنا هغه مبارک شخصیت دنیا نسترګې پټ کړي والله د عربو یو وفد راغلو مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتهم علینا ا مبارک سره خبرې کولې وای شیخ شیر علی شاه یو واحد د عجمو شیخ نو بلکې عرب او د عجمو د دوړو شیخو شیخ العرب والعجمو هغه لوی شخصیت یو ځل بیان کولو د شاه ولی الله رحمت الله علیه خبره کوله وی شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه لیکلی چې یو کس ناستو په مجلس کې داغه پلار وفات شوی شاه ولی الله صاحب ته وای شاه صاحب تاسو سره مې ډېره مینه ده خو زما والد صاحب وفات شوی او ډېر زیات ور باندې زما مینه وا داغه مینه په ما وا شاه صاحب داسې عمل راته وخایا چې زما د خپل والد صاحب روح ته لاړ شي روح ور باندې خوشاله سي شاه صاحب رحمت الله علیه وته فرمایل په جانان سلسله درود شریف وایا او به د دې ثواب د خپل پلار روح ته وبخا ستاد پلار روح بور باندې الله خوشاله کی هغه درود شریف ویلو د شپې چې درود ور وبخلو شپه کې خوب ولیدلو وی خپل پلار په جنت کې او عالیشان محل کې ولیدو ورته وی پلارا
ډیر خولي محل تراغله ورته وی بچی دا نن ماخام نه بعد دا مقام را الله را نصیب کو ما ته پته لګی نه سو وجدا هغه ورته ویل ما تم پته نشتا په دې خبرو کې و اداره پاسېدو سر شاه ولی الله سے تراغه چې حضرت ما خوب ولیدو پلار می بیگا وای ما ته خوب کې چې نن د دنیا د ماخام په ټیم باندې ما ته الله پاک د جنت یو خپل بنگله را نصیب کړه دا سو وجدا شاه صاحب سترګې ډکې ډکې شي ورته وی بچیا دا د هغه درود شریف برکتو چې کوم تعالی واستلو او خپل پلار لدی ور بخلو الله پاک هر یو عمل بیا قبلې یا بنه قبلې خو درود شریف الله نرد کوي خامخای الله قبلې ټول الحمدلله او زما استاد د حدیثو مولانا محمد حسن جان نور الله مرقده زما داسې استادان دي الحمدلله یو چا ویلو چاته ویل دا مولانا سے بریلې دي ما او ته خواندل ما ویل زه خود مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه څوک به شاګرد وي په شاګردۍ به فخر کوي خو مفتی فرید صاحب رحمه الله تعالی مالجی شاګردی خو می درتا ما ته الله را نصیب کړي د خو یو بل ارمان می دی د مدرسې یولس مدرسین را سره یولس ډیر مدرسین را سره او په دې ډونګو مو تلاس کې خودو ورنږدې شوم مال جناب مفتی صاحب الله اکبر الله په قبرونو وته انوار را اوره مالجی ورمان مې دی وېسه تبسم وکړو مالجی دا د خلیل لارې مبارک لک زما په دې جبر راکاګه تاسو په خدای باور کوي مفتی صاحب کې بعضی خصوصیاتو دا کار به نه کولو او هغه لاس مبارک را اوچت کو خپل جبه نه لارې را واغستله په دې جبه را تراخ کړي هغه خوګلنی هغه خون او په دغه دوران کې چې خپو باندې پالج والو لاس باندې پالج والو بیا ورته بخاری شریف مخه ته پروتو هغه لیدلو زمونږ داسې کبار دي الحمدلله پټکی باندې دا خو زمونږ د پیغمبر سنت دي دا زمونږ د محبوب سنت دي دا د 1,24,000 انبیاء سنت دي دا د بدر د ملائکه سنت دي دا د علی شور خدا د فتح خیبر نظراتلو سنت دي دا د عمر فاروق شام ته د گورنر د لګلو سنت دي عزیزانو په دې باندې مونږ تبا مونږ دیو بندې الحمدلله د شیخ العربی والعجم ډاکټر شیرازي شاه صاحب د تفسیر شاګردم زه قاضی محمد امین صاحب د تفسیر شاګردم او زه د شیخ العربی والعجم شهید ملت اسلامیه مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده داغه مبارک د حدیث شاګردم خدا زما د طالبین عادت ته چې زه په سنت باندې ګرځم الله دې ما ته سنت قبر کې مرا نصیب کړي زرونو الحمدلله پدې فخر کوم نو ما ته خلق بدی وجبانه ما ته دا نور نمونه دي چې دا نوم پکدي نور الحمدلله زما دغه مشایخ سره مینه ده زه وزر د خپل شیخ قبر تلاړم مولانا حسن جان صاحب رحمه الله قبر ته کینا سم ډېر ټیم پورې دا عزیز الحسن صاحب الله پاک دې په ژوند کې خیر او برکت واچي دا زموږ د شیخ زوی دی او ډېر لوی علم الله ورکړي زما د کافی استادم دی نو قبر سره ډېر پورې ناستم بیچاره پاسېدم ماته مولانا یاد دي مال چې څه او یو ځل شیخ صاحب ترمذی پرچه چستاوا وای ماته شیخ صاحب ویل چې دا زما پټکه مولانا صاحب تور کا الحمدلله لوی حال کې طالبان ناستو تقریبا 1500 طالبان په دوره حدیث کې پاکال باندې د وړې دوره د غټې دوره او دارنګ چې کوم د متوسطه او د ټولو امتحاناتو په حال کې आवाज وکړو وای مولانا څوک د زمانه مو واغست زوی مالجی زوی مود درېدل وای د شیخ صاحب سامانت ته هغه بیواله نو د شیخ صاحب پټکې دی وای یاد دی مال الحمدلله کال په کال چې حج تزم نو د شیخ صاحب پټکې راوالم خپل کوم دا مطلع الانوار شیخ صاحب دا غي صادر د مدني صاحب صادر هغه خپل کوم او به د جانان کلی تزم نو زه الحمدلله تاسو تم دا خبره کوم د علماء دیوبند سره مینا محبت قسم ده مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب نور الله مرقده هغه فرمایل وای کمانه قبر کې تپوس شي سد راوړي وای زبویم چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید او د دیوبند علماء مینا میراوړي ده او ان شاء الله دا زمام ایمان ده دا زما عقیده ده تاسو ته امرونو دا تاسو غم خپل غم غنم په دی وجه باندې زمون اکابر دیوبند یو طریقه دا چې هغه به یو ځای ته لاړل د موقع مناسب خبره به کوله نو ما دی وجه نستاس د وړاندې دا خبره شروع کړي چې نن زمونږ استاد کورونه غم برازي زمون کورونه مسلمانانو الله فرمای احفا حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ولې تاسو دا ګمان کوئ
چې دنیا کې به مونږ ته څه نه پیښیږي، امتحانات به نه راځي، مصائب به نه راځي، مونږ به الله ته واپسې نه کیږي، خامخا به کیږي. دا دنیا کې چې الله مونږ ته روح را کړي، دا روح برانه یو ځلې علي، خو د دې روح نه وړاندې داسې اعمال کول پکار دي. یو صحابي دی عبد الله ابن عمر ته وی یا عبد الله ابن عمر ته د رسول الله طالب خاصي. دا علما ناس دي، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، ابو هريره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. دا د محبوب طلبا دي، دا به صفه کې ناسو. د محبوب علیہ السلام په جمعات کې به یو کار نه کېدلو چې ګندی आवाज درس د حدیث او د قران بلګیو، نه، د حضور پاک په مدرسه کې به یو طرف ته د علماو د درس او تدریس خبر روانه و، د حدیث درس روانو، بل طرف ته به د جهاد لپاره تربیت صحابه ته ورکل کېدلو، بل طرف ته به د ذکر حلقه و. پاغي کې یو ځل یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وای السلام علیک یا رسول الله صلی الله ماشاء الله. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی فضائل درود کی وای چې کله د محبوب نوم واغستل شي او څومره په شوق باندې درود وای یو فرشته ولاړی وای زکه چې دا د سکینه مجلس ته دی باندې د الله سکینه راوريږي، نو دا فرشته ډارېږي محبوب ته وای محبوب علیه السلام پلان کې د پلان کې زوی پتا باندې درود ویلو، هغه الله ته وی الله ته په دې امتی زما باندې خدای د رحمتونو باران اوروا. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل درود کې لیکلی زمون اکابر ډېر لوی خلق دی. الحمدلله الحمدلله سکه الله ته یو جماعت د تبلیغ والارونو دعوت راکړو چې موږ سره بل سره لګي. ما ول خیر خو خاندلې وي مولوی صاحب زمونږه یو تانه د حج بارکه او به خصوصا فضائل حج کې او د مدینه منورې د فضایل د پاره مو صلی الله سره تیرې. ز الحمدلله په دې فخر کوم چې د مدینه منورې د جانان د کلی آداب ما د فضائل حج نه یاد کړی د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه. دا زما ایمان دی، دا زما یقین دی، زمون اکابر با ادب او بے ادب نه وو. مولانا زکریا صاحب وای ما د جانان په کلی کې لاړې نه دي ټوکړي لاړې. امام ابو حنیفه 9 ورځې تیرې کړي مدینه منوره کې لاړې نه دي توی کړي او دارنګ بول نه دي کړي. زمون اکابر داسې نقشه باندې. مولانا خلیل احمد صاحب رحمه الله د دیوبند لوی شخصیت ته مدینه منوره ته لاړو، وای چې کله د لاړو مدینه منوره کې خپیب لخپی جړلیا، وای چاته تاسو کو زما ملمای، وای چې ورته راغی وای چې جیل چیرته مې بوزي قبا طرف ته روان کړو چې زمونږ الته دیره ده الته به بوزم. مولانا خلیل احمد صاحب په جړا شو، وې د خدای بندا د دې جانان روزي ته خو ما ډېر په تکلیف ځان را رسولې، ته ما د جانان د روزي نه څنګه جدا کې. د امام مالک سنت را ژوند کړي زمون اکابر دیوبند. امام مالک ته ځل چا دعوت ورغی حج ته نه ځي، وای نه، وای ولی حج نه مانی، وای حج ته زما، خو حج ته زم خو زما دا غرض دی چې داسې تکړه خلق پیدا کم اسنه چې د مدینه منورې نه بار مرشم او چې د لار کې می خخ نه کی چې مرشم چې واپس مې د جانان غیږي تراور رسي د مدینه منورې. نو عزیزانو غرض می داو چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تا دا کسراغه ورته وی اے عبد الله ابن عمر ما ته د محبوب صلی الله علیه وسلم د مینې او محبت یو خبرو کا چې حضور علیہ السلام په څه خوشاله دلو چې زغه اعمالکم او ورته وی اے د الله بندا عبد الله ابن عمر وته فرمایل د جانان سره صف باندې ناستما، یا الله مونږ ټول صفې ته ورسوا، یا الله مونږ ټول د جانان روزي ته ورسوا، یا الله مونږ ټول بیت الله شریف طواف ته ورسوا، یا الله مونږ ټول مینا ته ورسوا، یا الله مونږ ټول عرفات کې په جړه باندې ودروا، یا الله مونږ ته د ریاض الجنت مزرا نصیب کا. عبد الله ابن عمر ته فرمایل صف باندې ناستما، جانان مبارک می درس ورکولو. یو صحابی راغه بوډاو عمر ور باندې تیر دے، ورته او فرمایل اے د الله محبوبا ته په ما باندې ډیر ګرانی، زما تاسو سره ډیر مینا ده. اے د الله محبوبا دس یو عمل رات اوخایا و محبوبا چې اخرت کی تاسو سره گوانډی ما. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گیری ته ولیدل چې ګیره سپینا ده، ورته وی اے د الله بندا دا مخام حلقه چې ناستا ده دې سره کینا، یو حلقه جوړوا
وای دا بوډا لاړلو اغي سره کې ناستو. محبوب علیہ السلام اشاره وکړه چې اے صحابه کرامو که څوک د جنت باغونو کې سره گئی، څوک د جنت باغونو کې خوند حاصلول غواړي، نو اے صحابه کرامو دی حلقو ته ځان ور داخل کړي. وای به اشاره بل حلقه ته وکړه، به بل حلقه ته وکړه، تر دې چې خپل حلقه ته اشاره وکړه. وی فرمایل دا ټول حلقې چې جوړې دي دا د نبوت د باغ حلقې دي. وای ما اولیدل یو حلقه د جهاد ده، هغه ته ځوانان ورتلل، بل حلقه د علم ده، د لږ عمر خاوندان براتلل، هغه زمون حلقه وا چې د علم حلقه وا. بل یو حلقه د بوډاګانو جوړه ده، هغه کې ذکر اذکار کیږي. دا بوډا لاړو هغه سره کې ناستو. نبی علیہ السلام فرمایل تب زما جنت کی گوانډي. عزیزانو قسم په خدای محبوب علیہ السلام مونږ دا ځان د گوانډي ته ډېر لاري خودلی. کله کلم الله پاک د مور په خدمت باندې د پیغمبر گوانډي به جوړي. موسی علیہ السلام ما دا بیان جمی پرز باندې مکړه، اسی خبر بیا رایا د شو. یو موسی علیہ السلام یو ځل وی رب کریمه زما به جنت کی گوانډي سوګي. الله ورته وی ستا په پلان کې قصاب گوانډي. موسی علیہ السلام ډایرک لاړو سبا چې لاړو سیبا چې ویل دل التا دا قصاب لګې دې سیبا ما خام ور باندې راغی. موسی علیہ السلام ور سره ورس تیر کړه چې شپږوا قصاب ورته وی سکه نوجوانا وی تا سره مشپدا مسافرم و ډیره خله. موسی علیہ السلام ځان سره بوتلو چې بوتلو التا سیبا موسی علیہ السلام دا واقعه مولانا محمد حسن جان نور الله مرقده دخلی واقعه ده چې استاد تم ثواب قبر ته ورسیږي ان شاء الله. وای موسی علیہ السلام نوجوان ګوري چې دا کوم عمل کوي چې خدای وې دا زمستا بګوانډي دا هغه خرسي. چې کله شپه شو موسی علیہ السلام دی نوجوان پس ګرځي، نوجوان تو عام برابر کو یوې کوټه ته دننه شو. موسی علیہ السلام ور سره بار ولاړ دی. په کوټه کې یو بوډای زنانه پرته ده، انتهایی کمزورې ده. دا نوجوان هغه ته په خله باندې روټي ور کوي. چې کله دې مور یو نوړی تیر کړه نو आवाज کوي یا رب العالمین. موسی علیہ السلام بار ولاړ دی، بوډای आवाज کوي یا الله خدای زما دا بچے، یا اللہ دا موسیٰ علیہ السلام گوانڈی کا جنت کی دا بچے ور باندې آمین ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بار ولار دے. کلچ نوجوان ټوله روټي مور ته ورکړه، مور مړه شولا. موسیٰ علیہ السلام نوجوان ته غېږ ورکړه، ورته وی اے د خدای بندا تا ته چې مور کوم دعا کړې ده هغه دعا الله قبول کړې ده. اور ته وی ما ته پته نشته چې موسی علیہ السلام څوک دی. دی ورته او فرمایل هغه موسی کلیم الله زیما علیہ الصلوۃ والسلام. چاته الله پاک د پیغمبر گوانډي توب پدې باندې ورکی. عبداللہ ابن عمر فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو زنان رال ورتو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زما مور او پلار تا نه قربان شا، زما زړه دا غواړي چې ما ته رب العالمین جنت کې ستا گوانډي توبرا نصیب کی. نبی علیہ السلام تو فرمایل اے زنان لاړه شا صبر آشا زبتا ته انشاءاللہ اطلاع درکما. دیلار سبا واپس راغلا، جبرائیل علیہ السلام راغ ورته او فرمایل اے دا اللہ محبوبا دی زنانت او آیا تب جنت کی د جناب رسول اللہ گوانڈی سو وجدا چدا گوانڈی تو برت نصیب شلو. اے جبرائیل امین محبوب علیہ السلام تے او فرمایل دا زکا چد دی زنان خاون وفات شلو. د دې زنانه چې کله خاون وفات شو دې زنانه ته خبر راغې چې اے ستا هغه نوجوان خاون په سفر کې وفات شوی دی. نو دې دوه رکعاته منځ کړلو، الله ته ادریدلا وی فرمایل انا لله و انا الیه راجعون. رب العالمین کله چې دې د الفاظ خلینه او خطلو
دو پرشتي رالی ادریدلی چی یا اللہ خدای دی خزیتا یا اللہ نعم البدل ورکا. بلی پرشتی اویل یا اللہ تی گوانڈے دا جناب محمد رسول اللہ کا ستاد پر اغا دعا قبول دا. اے بی بی تب گوانڈی زما پا جنت کی. نبی علیہ السلام تا عبداللہ ابن عباس فرمائی یو بابا ورتراغ ورتوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زوی می وفات شلو. یقیناً بچے دزر ٹکڑا دا یقیناً دے کے شک نشتا. محبوب علیہ السلام ابراہیم رضی اللہ عنہ چکلا قبر تخکتا کولو د شپاڑسو میشتو دویشتو رزو کله چې قبر تلان دخکتا کو د محبوب علیہ السلام دا اوگی مبارک خوزیدلے او دسترگو مبارکو نئی اخ کے مبارک لاندے روانے وی. سیدنا ابوبکر صدیق ورطراغ ورطوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اے دا اللہ محبوبا سترگو مبارکو ندی اخ کے روانی دی. اللہ رب العالمین فرمائی فصبر جمیل. رب العالمین فرمائی ان اللہ مع الصابرین. اے دا اللہ محبوبا قیمت براشی سترگی مبارکی اچتے کا. محبوب میں وطو فرمائل واللہ اے ابو بکرہ دے ابراہیم دمازگر لو برایا دی شلے دے ابراہیم دمازگر لو برایا دی شلے کل کل بد فاطمی پوگ باندے برو ما بورتلی دلو و ابو بکرہ ابراہیم زما دلو بمر گرے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ امام الانبیاء علیہ السلام. ابو بکر تو فرمائل ابو بکر پتا دے اللہ و رحمیگی چانچ اللہ دزر ٹکڑوالی چانچ اللہ دزر ٹکڑوالی زویتی نوالی او دا پلار او دا غمور اللہ تا پسجد باندے پریوزی اوی چی اللہ ستا مالو تا واغستلو. اللہ وی زما دے پخپل جلال قسم ہوئی اللہ وی زما دے پخپل عزت قسم ہوئی چی دے پلارو مرتبے حسن ورکو ما سوا دخپل رضانا. تولو وی سبحان اللہ چی اللہ در نرازی شی بیا خو مزید اگا دی چی خدای در نرازی شی بیا خو مزید اگا دی. جنتین با جنت کے وی حسن دی پکار اللہ دستا رضا پکار دا. جنتین با چکل دا آوازو شی چی اللہ وی زتا سے نرازیم وی جنتین با چی خوری دی موالا غلمان دی موالا بنگلی دی موالا جنت دی موالا رب کعبہ رب کائنات رب العالمین. اے کریم ربا اے سخی ربا اے دو ورکڑ والا ربا اے عزت ورکول والا ربا اے عزت ورکول والا ربا اے شفا ورکول والا ربا. دغه یو انعام الله مونږ د پاره ډیر دی چې تا ویلې زه در ناراضیم. عزیزانو د مور او پلار ته زه خوشخبری ورکوم بیبی لم خوشخبری ورکوم او ان شاء الله ترون ته خوشخبری ورکوم. اجي صاحب ما ته ویل خامخا برازي ټول زمون اجره والا تر زمان وريرونا داغه والد محترم او ټول خاندان غمجن دے تبراشی نزوم چې الله پاک دی زمونږ دغه بیان دی ټول خاندان ته د صبر پټي وګرځي. الله کریم دی د دې نوجوان په قبر باندې او د سره په ګوان کې په ټولو قبرونو باندې او د دې هم جوار چې څومره مسلمانان دي دا لوی مقبره دا لوی قبرستان الله دې ټولو باندې خدای انوار را اوره برکات را اوره فیضات را اوره انوارات را اوره. الله کریمه زمونږ دغه حلقه په حلقو د جنت کے حساب کا خدای مونږ لا د ذکر توفیق را نصیب کا. الله مونږ ته د دعوت توفیق را نصیب کا. الله مونږ ته د جهاد توفیق را نصیب کا. الله مونږ ته دینی مدرسو سره د تعاون توفیق را نصیب کا. الله کریمه زمونږ باقی جن قبول کا. الله زمونږ جن قبول کا. الله زمونږ جن قبول کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعاو کی الہ العالمین خدای زما د فقیر زما د گناہگار دغراتل اللہ اللہ دی حجرے تا دے مسجد تا دے قوم تا اللہ دے کلی تا اللہ ٹولی درے تا اللہ کریمہ
ټول پاکستان ته، الله ټول عالم اسلام ته د خوشحالۍ شپه او د خوشحالۍ تقریر وګرځي. الله مونږ ته د قبر رڼا را نصیب کا. الله د دې حجرې والا د ټولو مشرانو خپلو کې اتفاق نصیب کا. الله خپل خزانه ورته کلاو کا. دره کې الله چې سمرا دا خزانه کولو دی قوم ته الله اخلاص نصیب کا، اتفاق نصیب کا. د قوم نه بدبینی دشمنی ختم کا. الله بیماری ته ختم کا. الله دا د درې قوم دی چې ټول مدرسې ور باندې آباد دي. قسم دی زمونږ د زنګلی مدرسه یتیمه شوی وا، یسیره شوی وا، چا به یو نوم لګولو، چا به بل نوم لګولو. زمونږ د رب نه بل دربار نو، زمونږ د رب نه بل وسیله نه وا. دوبۍ ته زه نظم، سعودي لا د حج نه ما سوا بغیر زه نظم، کویت والا دې زه نیم. ځکه دیوبندیانو کې چې دیوبندیتي د خدای په ذات په عقیده وي، زمونږ دا کابر دا نقشه وا. زه خپله جړه طالبانو ته الله ته پیش کړي د هغې مدرسې دپاره. ستاسې کلی سترګې شوې، شپلکۍ ورته الله خپې او لاسونه کړل. نن الحمدلله د شپلکي نه چې کومه چانده مدرسې ته روانه ده، د چا په واسطه روانه ده. الله کریمه تا ته په علم دی، خدای تا ته په علم دی. الله دې خاندان ته عزت ورکا، الله دې خاندان ته عزت ورکا. الله چا چې د دیوبند د هغه فقیرانو مدرسه، چا چې محبوب علیه السلام فرمایي دا زما مدرسه ده، الحمدلله چا چې د هغې مدرسې دپاره مال ورکړی، د دې کلو نه چې کومې چاندې راغلي د زنانو هغه خلوص الله قبول کا. یو ځل یو زنانه د ماچسو ډبي کې دا د لاس ګوته رالیږلې وه، الله دې قبول کی. بیا ما کوله وکړم مال دا څه شی دی؟ نو بیا چې اولي په هغې کې لاندې یو کاغذ هم چا په دا ساده خط لیکلی چې دا مولوي صاحب مدرسه کې قبوله کا او زما دپاره دعا وغواړه. که زنانه ژوندۍ وي الله دې ژوند کې برکت واچوي، که مړه وي الله دې وبخي. او قسم دی ما استادان کېنول ټول مې داسې کېنول، مالې دا وګورئ چې ډبې مې ورته کولاو کړه د ماچسو، ګوته یې ولیدله. تاسې په خدای باور وکړئ، زموږ یو مولوي صاحب دی سپین ږیری دی، هغه وژړل، سترګو نه غټې غټې اوښکې لاړې. وی الله که قیامت کې دا زنانه د حضور علیه السلام وړاندې راشي چې یا رسول الله ما دې مدرسې ته ګوته لېږلې وه او دې کې ستا د دین خدمت نه دی شوی، نو بیا جړا شوي موږ به الله محبوب ته سوی نو ول دعا وغواړئ چې خدای زموږ دا مدرسه قبوله کړي. نو تاسې ته وایم تاسې ټول نیکان یې، قسم دی تاسې ټول ښه خلق یې، ما مدرسې ته دعا وکړئ یا الله زموږ مدرسه آباده کړي، خدای ټول دیني مدارس آباد کړي. یا الله د دین چې څومره شعبې دي الله، که د دعوت شعبه ده، که د جهاد شعبه ده، که د تصوف شعبه ده، هغه پیران حضرات چې نیکان پیران دي او یقینا د خدای د رضا دپاره خلقو ته ذکر ورکوي، مجالس جوړوي او هغوی ته خدای پاکه هم د هغوی د لنګرونو انتظام برابر کا، ځکه چې خدای د اولیاء او علما د خدای چاته نه محتاج کوي. یا الله زموږ دا دوستان چاته محتاج مکي، دوی تم د خپلو خزانو نه د حلالو خزانو نه ورته لوی دولتونه ور نصیب کا او دولتونه الله په خپله لار کې قبول کا. الله بچي نیکان صالحان کا او د دې خاندان چې څومره مشران کشران نوجوانان سره زمونږ استاد د خاندانونو وفات شوي الله قبرونه منور کا. الله کریم زما دا راتلل دوی دپاره او د دې ټول کلي دپاره او خصوصا زما د دې شهید ورور دپاره د مغفرت ذریعه وګرځئ، د خوشحالۍ د آخرت ذریعه وګرځئ. موږ ټولو ته الله جزای خیر را نصیب کړي. مولوي صاحب زمونږ قدر وکړو، موږ خو فقیران یو، عزت یې زمونږ وکړو. په کار دا دی چې موږ د دې علماو قدر وکړو. زه عالم نه یم، ما ته دعا وکړئ الله ما ته په خپل دی لږ علم عمل را نصیب کړي. او شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده استاذ التفسیر الله د هغه په قبر انوار را ووري. الله کریمه د استاذ الحدیث مولانا محمد حسن جان نور الله مرقده د هغه په قبر انوار را ووري. مولانا زکریا صاحب نوم واغستو، ما سره ډېره مینه د دعا ورته وکړئ. الله مدینه منوره کې د جانان قبر کې پروت خوا کې پروت دی، د عثماني ذوالنورین خپو ته پروت دی. الله د هغه په برکت د هغې د اعمالو صالحو په برکت زمونږ د مشرانو په قبرونو انوار را ووري او خدای زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي. ټول وایي لا اله الا الله، وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر.